سپینه خبره ورته کوم زه چې کومه خبرې راپټوم نو چې څه خبرې زما زړه هغه زه صفا وایم او چې څه خبرې کوم نو دا کتابي خبرې نه کوم دا یاد ساتئ زه اکثر د معاشرې تجربه تاسو ته وایم چې څه روان دي او څه مې لیدلي د هغې مطابق خبره کوم کتابي خبرې نه کوم زمونږ د ښځې او د خاوند رشته اکثر په څه وجه باندې ډېره خرابوي د خاوند د ښځې سره ورانۍ په څه باندې راځي او په دې کې لوی کردار څوک ادا کوي چې خاوند د ښځې سره وراني هغه د ښځې خواښې ادا کوي د خاوند مور 80-70% ښځه او خاوند چې وران دي هغه د ښځې د خواښې د طرف نه وران شوي دي وجه سره دې ته زه یو اهمه وجه ویم چې کله نه د دنیا نظام شروع شوی دی که نه نو تقریبا 80% انګوریانې هغه د خپلو خواښو ثاني وي تقریبا 10% انګور داسې راشي هغه په قسمت کې راخیږي انګور څنګه اولاد په قسمت کې فرمانبرداره راخیږي نافرمان هم راځي داسې انګور هم د قسمت شی دی کله به الله رب العزت ښه انګور درکړي کله به چې کومه دی ښه به نه وي اوس چې دغه ستا انګور ستا کور ته راله دا چې رالوی شوې ده ستا په کور کې رالوی شوې که نه د مور او پلار او درونو سره رالوی شوې ده په خپل خاندان کې رالوی شوې ده که نه او اوس راله ستا کور ته فورا چینجنګ راځي دومره ډېر چینجنګ نه راځي هغه به د خپل کور په اصولو باندې فی الحال چلیږي او څو کالو پورې دومره زر نه بدلیږي او خواښې څه کوي فورا په هغې باندې خپل سوچ چې کومه دی ورغلبه کوي هغې باندې او هغه چې کومه دی د خپل سوچ تابع کوي نو دا ډېر مشکلي چې ته یو انسان خپل سوچ تابع کوي دا ډېر زور غواړي په دغه ټیم کې د انګور نه بیا څه لږې نافرمانیانې کېږي د خواښې نه نو تاسو بیا بعضې ټیم کې وایي چې دلته خو نن سبا ډېرې انګورېنې دي په خواښې زره ظلم کوي هغه هم شته دی هغه نشته زه دې نه انکاري نه یم په هغې به م انشاءالله ټاپک زه چېړم دغه خبرې او دا به م کوم خو نن زما دغه ټاپک دی چې سوچ کې فرق راغی نو اوس انګور خواښې څه کوي خواښې دا ګڼي چې زما د انګور نافرمانه ده نو بیا کور کې جګړې جوړې شي ښځې چې هغه نافرمانه ده نو که دغه ټیم کې چونکې د هغې خو خپل خاوند شته دی د انګور خاوند خو به رالګي د خپلې ښځې حق به پوره کوي که نه به پوره کوي لازم دی پی حق به پوره کوي د خپلې ښځې دغه ټیم کې چې خاوند رالګي د خپلې ښځې حق پوره کوي دا په مور باندې ډېر بد لګي او بیا عجیبه غوندې کې وهمونه راځي هنده چې مثال زما دا زوی د ښځې شولو لاړې هغه طرف ته لاړې ښځې ما څه ظلم کوي هغه په هغه طرف باندې نو هغه بیا زوی په دې خبره باندې مجبوره کوي چې ته څه وکړه چې څنګه زما رویه ده ستا د دې ښځې سره ته به ما شان رویه اختیارې او مجبوره کوي او ما ته ډېر داسې کیسونه رال ما ته ډېر داسې کیسونه راله هلکان راته وایي چې مور په دې مجبوره کړي چې د ښځې حق خیال مه ساته ای د الله بندګانو زموږ د پښتو داسې معاشره ده چې د مور حق ساتي جنتي یې چې د ورور حق ساتي جنتي یې چې د زامنو حق ساتي خیال ساتي جنتي یې خو چې د ښځې حق پوره کوې نو بیا به جنتي نه بلکې دله به یې بېغیرته به یې بېغیرته نوم د باندې راځي دا زموږ معاشره ده نو هغه څه کوي بچی په دې باندې مجبوره کوي چې دې نافرمانه کړه نو زه دغه خواښې چې کومه ده دې ته زه همیشه دا پیغام ورکوم چې زما دا خبره یاده ساتئ انګور میلاوېدل دا په قسمت باندې کېږي کله به الله رب العزت ښه درکړي او کله به ښه میلاو نه شي دا د قسمت خبرې دي که ښه میلاو شه د الله رب العزت شکر وباسه او که ښه میلاو نه شه نو صبر وکړه بیا وروسته دا کوشش مه کوه چې ته خپل بچی په دې مجبوره کړې چې هغه د ښځې په حقوقو کې کوتاهي وکړي ځکه که ستا بچی د ښځې د حقوقو خیال ونه ساتي د دغه ښځې د وجې نه به دا جهنم ته ځي او د خپل بچي د جهنم د تلو سبب ته مه جوړېږه چې ستا د وجې نه بچی جهنم ته لاړ شي بچی که یوازې یو طرف ته ستا حقوق په هغه باندې لازم دي چې پوره کوي هلته طرف ته ښځې هم حقوق هم پرې پوره کوي هغه هم په ده باندې لازم دي که ستا د نافرمانۍ د وجې نه هغه جهنم ته ځي که د ښځې د حقوقو خیال یې ونه ساتو په هغې باندې هم دا جهنم ته تللی شي او حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم ارشادات راغلي دي باره کې چې کوم د ښځې او خاوند په منځ کې بېګړاو راولي د ښځې او خاوند رشته خرابوي په هغه ګناه کې به دا خواښې هم راځي چې د هغې کوشش دا وي چې زه خپل بچی څه شی کړمه د ښځې د حقوقو کې هغه نافرمانه کړم هغه د هغه حقوقو خیال ونه ساتي